زموږ د ځمکې په کره کې بېلابېل بوټي رامنځته شوي دي چې د ژوندانه له مختلفو چاپېریالونو سره ځان عیاروي. تقریبا 400 انواع موجود دي چې حتی لسمه برخه هم خوړل کېدای نشي. جوار، وریجې او غنم هغه درې نباتات دي چې زموږ د خوراک نیمه برخه اړتیا ورباندې پوره کیږي. د هغه وخت راهیسې چې انسانان میشت شوي دي، هغوی تخمونه ټولوي او ساتي. تقریبا 11,000 کاله پخوا د نږدې ختیځ په بین النهرین کې کاروانګرو د غنمو په کرلو او روزلو پیل وکړ او د غنمو د 200,000 هغو انواعو بنیاد کېښود چې نن موجود دي. د خوراکي بوټو او د جینیتیکي تنوع دغه بېلابېلوالی زموږ د ژوند تضمین دی. ځکه هر څومره زیاته چې تنوع وي، هموغومره هغه خطر کمیږي چې د مثال په توګه غنم په ټوله نړۍ کې یو دم د ناروغۍ د یو عامل یا کومې حشرې لخوا په بشپړه توګه له منځه یوړل سي. له دې کبله د تخمونو او غلو زېرمې یا بانکونه ډېر اهمیت لري. په 1894 کال کې د روسیې په سان پیټرزبورګ کې د تخمونو ټولونه پیل شوه. د آلمان په کاتریس لیبن کې پراته د تخمونو زېرمه بیا په نړۍ کې د ټولو زیاتو انواعو لرونکو بانکونو په ډله کې راځي. ډیر تخمونه یوازې دلته ساتل کیږي. خو د تخمونو دغسې لوی زېرمې اوس په ټوله دنیا کې شته. هغوی د کار د ویش د پرنسیپ له مخې له بېلابېلو سیمو او ډولونو څخه تخمونه او د نباتاتو نمونې ساتي. تر ټولو مهمه او ستره د تخمونو زېرمه په سپیس بیرګن کې ده چې سوالبارد نومیږي. په کروندو کې بیا دغه تنوع په کمیدو ده. یوازې په تېره پیړۍ کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهڼې د څانګې په حواله 15% غذایي نباتات له منځه ولاړل. لاملونه یې هم ډیر مختلف دي. د زراعت په اتوماتیک یا ماشیني کولو سره له بوټو څخه د خلکو غوښتنې او تقاضاوې هم بدل شوي. دغه بوټي باید ډیر حاصل ورکړي. غلۍ په عین وخت کې پخه شي او د ماشینونو په مرسته ریبل او تریشل هم باید وزغمل شي. نړیوال سوداګر بیا داسې میوې او ترکارۍ غواړي چې د لیږد او ترانسپورت اوږدې لارې هم زغملی شي. خو دغه تقاضاوې یوازې لږ ډولونه پوره کولی شي. په سوپر مارکیټ کې دغه ظاهري تنوع رښتینې او اصلي نه ده. دغه رومیان او بادرنګ مختلف کاري، خو په جینیتیکي یا ارثي لحاظ یو بل ته ډیر ورته دي. دا چې جینیتیکي غریبي یا بېوزلي څومره خطرناکه ده په 1980 کلونو کې معلومه شوه. یو ویروس د آسیایي وریجو د تخمونو 4مه برخه له منځه وړې وه. یوازې د وریجو د یوې مقاومې وحشي بڼې پیوند ورسره مرسته وکړه چې د ویروس نوره خپرېدنه هم بنده شي. په زرګونو کلونه دهقانانو تخمونه او غله په خپله روزله او تبادله کوله، څو حاصلات یې لا ښه او نوي ډولونه ورڅخه رامنځته شي. د یو څو لسیزو راهیسې د تخمونو یو څو شرکتونه ډیر لږ ډولونه بازار ته عرضه کوي. د کرم په برخه کې 95% پخوا موجود ډولونه اوس ورک شوي دي. شرکتونه په نباتاتو کې لاسوهنه کوي او حقونه یې ځان ته خوندي کوي. هغوی اوس د نړیوال بازار 2/3 برخې کنټرولوي. هغه بیا داسې ډولونه دي چې دهقانان ورڅخه تخمونه نشي ترلاسه کولی. هغه همداراز ځانګړې سرې او د حشراتو ضد دوا ته اړتیا لري څو سمه وده وکړي. خو په زیاتېدونکي ډول خلک اوس د دې لپاره هلې ځلې کوي څو په نړۍ کې د خوراکي بوټو تنوع وساتل او هر څوک ورته پرته له انحصاره لاسرسی ولري. د آرشا نوح یا نوح د کشتۍ په نوم د ټولنې غړي په اتریش کې مثلا داسې تخمونه ټولوي چې ډولونه یې د منځه تلو له ګواښ سره مخامخ وي. له تکثر وروسته یې په مغازو کې هم خرڅوي. هلته دغه تخمونه او ورڅخه رامنځته شوي میوې پلورل کیږي. دغه تنوع رښتینې بڼه لري.